ننګرهار پوهنتون تدریسي روغتون کې د نسایي ولادي او جلدي څانګې ترمیم او د معلوماتو خونه پرانستل شوه. د پوهنتون تدریسي روغتون رئیس پوهنیار ډاکټر وسیم الله سلطاني وایي په دې پروژه شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د ترمیم او معلوماتو خونې په جوړېدو سره به روغتیاپالو ناروغانو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې شي. یو دا چې نسایي ولادي وارډ کم ترمیمات چې و بیا رغونه وه هغې بخش کې، دویم قدم کې د معلوماتو خونه یا ریسپشن چې ورته وایي د هغې تاسیس او ایجاد، او په دریم قدم کې د جلدي څانګه یا د پوستکي څانګه چې ورته وایي د هغې د بیا رغونې چارې هغه تکمیل شوي وي او د هغې افتتاحیه غونډه وه. تقریبا په دې ټولو باندې 3 میلیونو افغانیو پورې مصرف راغلی دی. دا ټولو موږ سره د مؤسساتو په حمایه مؤسسې په نمایندګۍ باندې د مصرف سرته رسېدلی و. د ننګرهار پوهنتون تدریسي روغتون یو تن روغتیاپال پوهندوی ډاکټر اقبال شاه ممزی د معلوماتو خونې پرانستل یو مهم ګام بولي او وایي د دې اسانتیاو په برابرېدو سره به د ناروغانو د درملنې بهیر لا منظم او اسانه شي. دغه ترمیماتو سره مریضانو ته دونه اسانتیا برابرېږي چې مریضان به ډېر زر او په خپل مربوطه وطاق کې کتل کېږي، ځکه دلته مخکې لوحې نه وي. لوحو په نصبولو سره مریضان کولی شي چې په اسانۍ خپل مربوطه ځای ته لاړ شي او مربوطه ځای کې معاینه شي. یو تن ناروغ لرونکی انصر احمد د پروژو په ترسره کېدو خوښ دی. وایي د معلوماتو خونې جوړېدو سره به ناروغان کولی شي په اسانه خپل اړین معلومات ترلاسه کړي. نن پوهنتون شفاخانه کې د معلوماتو څانګه خلاص وسله او دا ډېر بهترین کار و، ځکه چې مخکې به مریض راتللو واټ به چاته معلوم نه و، کله خواته منډې والي کله بل خواته. اوس دلته ډایرکټ معلومات کېږي او هغې ته مریض خپل څانګې ته. د ننګرهار پوهنتون تدریسي روغتون مسؤلین د غراض له مرستندویه موسسو غواړي چې د دې روغتون د بېلابېلو څانګو د ترمیم او یو شمېر نورو برخو کې ورسره همکاري وکړي.